یو ډېر تکړه د دې دور د غزل نماینده شاعر ممتاز ورکزی صاحب له بلنه ورکوم، خو له هغې نه مخکې مننه کوم چې خپل ډېر ښکلی کتاب یې چې ډېر په خوارو زارو چاپ کړی دی هغه یې موږ ته ډالۍ کړ. نو ممتاز صاحب د کتاب دپاره ستاسو ډېره مننه. ستا بنګړي بنګړي وعدې پکې ماتېږي، ستا بنګړي بنګړي وعدې پکې ماتېږي، انتظار مې سراسر د وینې وینې او ستا د ښار کوڅو کې هم وینه تویېږي، ستا د ښار کوڅو کې هم وینه تویېږي، زما هم د کلي غر د وینې وینې. د دې شعرونو خالق د دې دور د غزل نماینده شاعر ښاغلي ممتاز ورکزی صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام ونباسو. د غزل مطلع عرض ده: کرښې به ورانې شي، لاسونه به شي تورې خاورې، کرښې به ورانې شي، لاسونه به شي تورې خاورې، وخت به مسکی وي خو بختونه به شي تورې خاورې. واه 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 واه. او شعر دی چې له ډاره نه کوم خوبونه، بیا خوبونه وینم. واه، د ډاره له ډاره نه کوم خوبونه، بیا خوبونه وینم، بیا خوبونه وینم، خوبونه نه وینم، خوبونه به شي تورې خاورې. واه 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 واه. دا شعر بیا وایه: خوبونه نه وینم، له ډاره نه کوم خوبونه، بیا خوبونه وینم، خوبونه نه وینم، خوبونه به شي تورې خاورې. او ښه بس همدومره لنډ داستان دی د ژوندون او د مرګ، ښه بس همدومره لنډ داستان دی د ژوندون او د مرګ، ښه بس د خاورو جوړ مخونه به شي تورې خاورې. واه 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 واه، ډېر ښه، ډېره مننه صاحبه. او شعر عرض دی چې دا ډېره زر ده چې به ستر آینې هم کوي. دا ډېره زر ده، دا ډېره زر ده چې به ستر آینې هم کوي، او دا ډېره زر د نقابونه به شي تورې خاورې. واه 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 واه، ډېر ښه، دا ډېره زر ده چې به ستر آینې هم کوي، دا ډېره زر ده نقابونه به شي تورې خاورې. او ممتاز سل تسپې په لاس کې سل په غاړه ګرځه، ممتاز سل تسپې په لاس کې سل په غاړه ګرځه، یو ورد کوه چې نفرتونه به شي تورې خاورې. واه واه واه. بل غزل راته ووایه ممتاز. د یو بل غزل مطلب ده چې څه اذیت څه امتحان ته مخامخ ولاړ یم. څه اذیت څه اذیت څه امتحان ته مخامخ ولاړ یم، زه ځان ته ګرم یم او ځان ته مخامخ ولاړ یم. واه 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 واه. انعام صاحب واوره. څه امتحان ته مخامخ ولاړ یم، زه ځان ته ګرم یم او ځان ته مخامخ ولاړ یم. د مایوسیو د رګزار په طوفاني موسم کې، د مایوسیو د رګزار په طوفاني موسم کې جوړ لیونی شوم چې امکان ته مخامخ ولاړ یم. ډېر ښه. او ماتم کوي پکې د تللیو نازولي نښې، ماتم کوي پکې د تللیو نازولي نښې، شپه ده تنها د زړه مکان ته مخامخ ولاړ یم. ډېر ښه. او دا محرومۍ دي چې ما سپاري د حسرت تیارو ته، دا محرومۍ دي چې ما سپاري د حسرت تیارو ته، که زنځیرونو کې زندان ته مخامخ ولاړ یم. او زما په شا د عقیدو او مسلکونو جنگ دی، زما په شا زما په شا د عقیدو او مسلکونو جنگ دی، ممتاز زه دلګیر ایمان ته مخامخ ولاړ یم. ډېر ښه. دا وه زموږ د نننۍ